زه ګویانه او ته غلی کتابه، زه ګویانه او ته غلی کتابه، عجیبه غوندې ملګری کتابه، چې بېګا مو تر ناوخته شوګیره وه، چې بېګا مو تر ناوخته شوګیره وه، په سینه مې اوده شوی کتابه، په مغرب کې مقدس یووالی، په مغرب کې مقدس یووالی، په مشرق کې سوځېدلی کتابه، د ګل پاڼې ستا په پاڼو کې پرتې دي، د ګل پاڼې ستا په پاڼو کې پرتې دي، د مین په لاس ورغلی کتابه، ستا لفظونه ترجمان د تصور دي، ستا لفظونه ترجمان د تصور دي، ما ښکل کړی ما لوستلی کتابه، چې ماښام وي تنهایی وي د چای کپ او شاعري وي، چې باران وي موسیقي وي د چای کپ او شاعري وي، چې د مینې په لفظونو د اکبر قطعاً څه نه وي، چې سلیم انارکلي وي د چای کپ او شاعري وي، که د شور په دې بازار کې د سکون لمحې څه ګورې، چې اواز د باچاجي وي د چای کپ او شاعري وي، چې بېمیو سړی مست کړي د غزل ټکي په ټکي، چې شعرونه د غني وي د چای کپ او شاعري وي، که یو بله دنیا ګورې د غمونو دې دنیا کې، که یو بله دنیا ګورې د غمونو دې دنیا کې، نو جام او صراحي وي د چای کپ او شاعري وي، زه اکثر په نیمه شپه کې تصور سره ګویا شم، چې ژوره خاموشي وي د چای کپ او شاعري وي، زړه مې ډېر خفه وي د اختر په ورځ، سترګه مې لمده وي د اختر په ورځ، سوړ د خوشحالۍ دغه سحر مې وي، سمه بس روجه وي د اختر په ورځ، زه چرته په ګوټ کې ځان له ناست یمه، شور وي هنګامه وي د اختر په ورځ، ما ورله دعوت ګله ورکړی وي، ستا غم مې میلمه وي د اختر په ورځ، او کټ باندې بس پروت وي مړ ارمان زما، کټ باندې بس پروت وي مړ ارمان زما، هر کال جنازه وي د اختر په ورځ، هسې مې کړان وکړه چې راغلمه، بنده میخانه وي د اختر په ورځ، مونږ په تصور کې مینه وکړو بس، زه یم او هغه وي د اختر په ورځ.